بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولای شئ د مایکروسافت ورډ نه تاسو د خپل ریسرچ د مقالو د لیکلو لپاره، د کتاب لیکلو لپاره او یا هم د راپورونو د سیمینار او د مونوګراف د لیکلو لپاره تاسو ورډ په مستقیم شکل څنګه استفاده کولای شئ. مخکې دا چې موږ په هغه بحث په وکړو، لطفا د ما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو د نوي ویډیوګانو نه خبر شئ او نور خلک هم وکړلی شي د دو ویډیوګانو نه بهرهمند شي. زه د وینډوز، مایکروسافت ورډ او مایکروسافت اکسل برنامې مې تیار ثبت کړي دي په دو چینل کې. په مایکروسافت پاورپوینټ پابلیشر باندې هم کار روان دی چې په ډېر ژر به هغه هم نشر ته ورسیږي. نو که علاقه‌مند وئ او نور خلک خبروئ درسه، لطفا زما چینل درسه سبسکرایب کړئ. را بشو خپل بحث ته. موږ په مقاله لیکلو باندې غږېدلو. هر مقاله یا هر کتاب چې تاسو وګورئ د هغو معرفي باید ولیکل شي. صحیح شو. د معرفي د لیکلو لپاره تاسو باید د هغو هغه انټروډکشن یا معرفي ولیکئ. د هغو دپاره باید میتود موجود وي چې کوم میتود تاسو کاروئ، څه رقم تحقیق کوئ، څه رقم معلومات جوړوئ، څه رقم معلومات تحلیل کوئ. د هغو د ریزلټ د پیدا کولو لپاره مثلا تاسو کوم احصایوي تحقیقونه کوئ، کوم احصایوي تحلیلونه ورته کوئ، کوم سافټویر استفاده کوئ، د ریزلټ هغه آخري کوم شیان تاسو پیدا کوئ، کوم رقم نتیجې تحلیل ته رسېدلي او بیا وروسته د هغو نه ډسکشن یا د تاسو بحث او مباحثه وي او د دغو ټولو کارو د کړلو دپاره باید تاسو سره ریفرنسونه موجود وي، د کومو منابعو نه یا د کومو ماخذ نه تاسو استفاده کړې ده چې دغه کنکلوژن یا دغه نهایي پایلو ته رسېدلي یې. کله هم چې دا ټول شیان تکمیل کړل، په آخر کې تاسو ابسترکټ او کیورډز یې لیکئ یا خلاصه د دغه غونډ ریسرچ یا د غونډ کتاب یا د غونډ سیمینار یا د مونوګراف دا خلاصه هم لیکئ. مختلفې طریقې وجود لري که چیرې تاسو پرمختللي انټرنیټ او سافټویرو ته لاسرسی ولرئ. تاسو کولای شئ مثلا په زراو مقالې راواخلئ، ټول یو ځای سیسټم ته واچوئ، هغه یې تاسو ته تحلیل کو او درته ووایي چې تاسو په آخر کې مثلا اتیا مقالې مقابل د قبول دي، نورې ټول تکراري دي یا فرضاً ښه ژورنالونه نه دي یا ښې معتبر ماخذ نه لري، هغو ته تاسو اوس لاسرسی نه لرئ. نو که چیرې تاسو هغو ته لاسرسی نه لرئ، بله ښه لارې دا ده چې په مایکروسافت ورډ کې تاسو ځینې ابتدایي معلومات راواخلئ او په مستقیم شکل په هغو کې ایډیټ کړلی شئ. راسئ اوس به عملي وګورو چې موږ څنګه کولای شو چې په مایکروسافت ورډ کې دا وګورو. نو شو د مایکروسافت ورډ پروګرام ور خلاص کړو. دا د موږ مایکروسافت ورډ دی. په مایکروسافت ورډ کې به تاسو راشئ، دلې په مینو بار کې ریفرنس باندې به کلیک کوئ. په ریفرنس هم چې کلیک کو، دلې به ریسرچر باندې کلیک کوئ. مخکې دا چې موږ ریسرچر راولو، دلې به زه یو ورډ متن ولیکم. مثلا لیکم چې افغانستان is a country in the Asian continent. صحیح شو. دا جمله مې ولیکله. زه غواړم د دې دپاره ریفرنس پیدا کړم چې دا جمله چا ویلې ده. صحیح شو. یو دوې نورې جملې به هم ولیکم، بیا به په تفصیل څه وغږیږو. A lot of people in this country are involved in agriculture. دا یو ډېره ټیپیک جمله ده چې په هر زراعتي سیمینار کې لیکل کېږي. مثلا دا هم ولیکله. This country has a lot of different food crops and animals. مثلا دا جملې تاسو ولیکلې. اوس د دې دپاره چې دې ته تاسو علمي او اکاډمیک برخه ورکړئ، څه رقم دا پیدا کوئ. مثلا دلې به راشئ، تاسو به ریفرنس باندې هم چې کلیک وکړو، ریسرچر ته به ریسرچر باندې هم چې کلیک وکړو، نو په دغه ځای کې به دلې ولیکئ چې افغانستان هم چې ولیکو، تاسو ته د افغانستان کوم مقالې چې وي هغه به په دغه ځای کې درته ظاهر شي. صحیح شو. نو دا چې کله درته ظاهر شول، فکر وکړئ دا یو ریلیونټ ریفرنس دی، یا د تاسو خوښ دی او معلومات هم د دوی نه اخیستل یا مخکې کتلي دي، نو په دوی به ډبل کلیک ور وکړئ. صحیح شو. دا به دلې وګورئ. اوپن ریډینګ مثلا دا صفحه نشي خلاصولی، بیرته به په دوی کلیک کوئ او بک به ولاړ شئ. او وروسته چې بک راغلی،
مثلا د افغانستان دا معلومات پیدا ونکړل، زه به خپل نوم ورکړم، د دونه ما یو څو مقالې لیکلي دي، امکان لري هغه درته پیدا کړم. مثلا زه به لیکم سید محمد نعیم خالد، دا مې چې ولیکو نو دا لږ اوس وګورئ د ما مقالې دي په مختلفو مواردو کې. مثلا د ما دا مقاله ده په ژورنال کې نشر شوې، صحیح ده. نو په دې به کلیک ور وکړو، چې کله هم کلیک پې ور وکړو د دې آخر ته به راشئ، دا له تاسو اوپن کولی شئ او په عین وخت کې ویلی شئ add this source as a citation. نو زه به ورته وایم چې add this source as a citation. صحیح شو. دا چې کله اډ شو په دې ځای کې دلته وي چې create a bibliography یا هغه reference list جوړ کړه. اوس که نه زه د اوس دپاره ورته وایم no thanks، مګر که چیرې دلته متوجه شئ reference په مستقیم شکل وارد شو. صحیح شو. مثلا دا جمله ده، د دې دپاره به زه یو بل څوک وګورم. مثلا دلته زه ګورم سید سمیع الله. سید سمیع الله د کابل پوهنتون استاد دی، دکترا کا په هند کې مصروف دی، ځکه ډېر کتابونه لیکلي، مقالې لیکلي دي. راشئ د ده وګورو چې د ده کوم شی دلته وځي. مثلا دلته که چیرې وګورئ نه پوهېږم چې دا همغه سید سمیع الله دی او که بل څوک دی. مثلا سلفر ډای اکساید دا د ما په یاد دی چې سید سمیع الله لیکلې ده. نو دو باندې به اوس کلیک ور وکړئ، چې کله هم کلیک ور وکړو دا له دوه شیان خلاص کېږي، یو اوپن ان براوزر چې تاسو یې خلاصوئ، ریډینګ یې وکړئ، ویې ګورئ، او بل دا ورته ویلی شئ چې add this source as a citation. صحیح شو. دا به علاوه کړئ، دلته تاسو ته ویل کېږي چې سمیع الله ال، یعنی سمیع الله او نور لیکوالان چې ورسره دي په 2015 کې دا لیکلي. دلته درته وایي چې دا د تاسو په ماخذو کې اوس ور علاوه کړو که نه، زه ورته وایم چې نو تانکس. صحیح شو. بیا به د دونه بک ولاړ شو، نور به وګورو چې سید سمیع الله نور کوم کتابونه، مثلا دا ټول د سید سمیع الله په نامه او یا هغو ته مربوط کسان چې دي دا کتابونه یې لیکلي دي. صحیح شو. مثلا دا مقاله ده، دا د بل څوک دی. نو زه به راشم دلته به یو بل څوک وګورم. مثلا سید منصور به وګورم. سید منصور که چیرې پیدا شو، مثلا دا پیدا نشو، زه فکر وکړه چې دغه یوه مقاله ده که نه، زه په دې باندې کلیک کړم، دلته به ورته ووایم چې add this as a source. نو دا به ماته دلته وارده کړو. یو بل به په دې ځای کې وارد کړو. نو تانکس. نو هغه به زه همداسې یو ویب سایټ سرچ کړم چې تاسو ته تنها معلومات شي چې څه رقم موږ کولی شو معلومات ورته وارد کړو. مثلا دلته به ووایم چې حسن زوی. حسن زوی د کابل پوهنتون استاد و، حتما نوم یې غلط سپیل کړی دی. مثلا دلته به زه ورته ووایم چې نجیب الله ګلابزی. مثلا دا وایم دا یې پیدا نکړ. نو سورس چې کله پیدا نشو، مطلب دا دی چې خپله د مایکروسافت دغه د سرچ ساحه چې ده دا ډېره محدوده ده، دا ډېر سرچ نشي کړلی. صحیح شو. نو زه به بیا دلته خپل نوم ورکړم، زه فکر کوم د ما نوم اسانه پیدا کوي. نو دلته مې چې ورکړو، مثلا دا نورې مقالې دي چې په مختلفو وختو کې ما لیکلي دي. مثلا دا مقاله باندې کلیک کوو، دوم چې کلیک کړو مقالې ته به کوز راشئ او په دغه ځای کې به دلته وګورئ چې add this as a source. صحیح شو. د دې په خاطر چې د ما نوم دوه وارې راغلی دی، نو دلته د ما لاست نیم یې لوستلی دی او د مقالې عنوان یې لوستلی دی او کال د چاپ یې لوستلی. صحیح شو. نو دلته به انټر ورکړئ، په دې ځای کې به ورته وایي د دې په خاطر چې موږ نور نه لرو، ورته وایي چې create bibliography. نو دا د مستقیم به تاسو ته ټول ریفرنسو لیست وباسي په دې ځای کې. صحیح شو. دا یوه مهمه موضوع. بله موضوع دا ده چې اوس که چیرې تاسو راشئ د موږ په دغه ریفرنس کې وګورئ، دا سټایل د ریفرنسو چې دی د موږ شیکاګو سټایل دی. نو دا تاسو کړلی شئ په دې باندې کلیک ور وکړئ، ای پی ای سټایل یې کړئ. تاسو کړلی شئ ام ال ای په افغانستان کې ډېر استفاده کیږي، استادان استفاده کوي. تاسو کړلی شئ د مختلف نور سایټونه استفاده کوئ. مثلا د ما خپله هارورډ خوښېږي. د هارورډ ډېر ساده او ډېر اسانه دی. یو تعداد کسان د آی ای استفاده کوي، د آی ای تنها نمبر ورکوي. که چیرې تاسو ورته وګورئ 1 2 3 4 نمبر یې ورکړي دي. صحیح شو. تاسو کړلی شئ د مختلف رقمونه د دونه استفاده کړئ او د خپل مثلا توربین یو بل رقم یې دی چې په دې کې هم لاست نیم او د مقالې رقم ورسره شي. صحیح شو. نو دا ټول معلومات د تاسو ولیکل شول
او په دې ځای کې تاسو ویلی شئ چې اپډیټ یې کړئ. نو دا د تاسو هغه ماخذونه شول یا د ماخذو لیست هم شو او دا مقاله شوله. په دې رقم کړلی شئ چې تاسو خپل ریسرچ په ډېره اسانۍ سره ولیکئ او هیڅ وخت هم کوم ریفرنس درڅخه میس نشي. په اکاډمیکه دنیا کې چې تاسو کله شی لیکئ ډېر ضرور ده چې هغه د بل چا جملې چې راخلی یا د بل چا معلومات چې راخلی یو یې پارافریز کړئ او په دویم قدم کې د هغو دپاره ریفرنس ورکړئ چې تاسو د بل چا معلومات راخلی د هغو دپاره هم ریفرنس باید لیکلی وي. نو د ریفرنس لیکلو دپاره د تاسو دپاره دا اوس ښه چانس دی چې په مایکروسافټ ورډ کې د سرچ او د ریسرچر د کمند نه استفاده وکړئ او خپلې مقالې په سټنډرډ شکل باندې ولیکئ. ښه چانس د یاده مو نه وځي چې د ما چینل درسره سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو ښه شوي وي لایک ووایئ، شیر یې کړئ، که نظر لرئ کمنټ کې ورکړئ او سبسکرایب مو د یاده ونه وځي. ښه چانس.